السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترمینو، نن شپه د برات د 15 شپه ده، نصف شعبان ده. شپې تلونکي دي بیا نه راباندې راګرځي. دغه شپه په کال کې یوه شپه ده چې پر موږ باندې راځي. په آینده کال کې ګوره موږ تاسې ژوندي یو که مړه یو. هېڅوک که باچا دی که ګدا دی د ژوند ګرنټي نه لري. بیا به په قبر کې په دې شپې پسې ارمان کوو چې کاشکې موږ په دغه شپه کې اطاعت ته الله کړی وای. علي رضی الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د نصف شعبان یعنې د برات د 15 شپه په عبادت رونه کوي او ورځې په روژه باندې تېره کوي. او دغه شپه که چا رونه که په طاعت او په عبادت سره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغه ورځ باندې چې زړونه مري چې هغه د نزع حالت دی، د زکندن حالت دی، په هغه ورځ باندې به د دغه مؤمن زړه د الله په معرفت او په ایمان باندې به ډک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دغه شپه باندې الله جل جلاله پر دې مخلوق یو اواز وکړي، وایي ای یو څوک شته چې زما څخه بخښه وغواړي زه ورلره بخښه وکړم. ایو څوک شته چې رزق وغواړي زه رزق ورکړم. ایو څوک شته چې سوال وکړي زه هغه سوال ورپوره کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې سهار سپېدې راپورته کېږي، تر دغه وخته پورې الله جل جلاله د خپل مخلوق ته اواز کوي. نو محترمینو، راځئ دغه شپه په طاعت او په عبادت باندې ولمانځو. دا یوه شپه ده په کال کې، بیا نه راباندې راځي که موږ مړه وو. خو که ژوندي ورالو، الله دې پر ایمان او په طاعت کې ژوند راکړي. نو د خپل زکندن دپاره دغه شپه په عبادت او په طاعت تېره کړي او په کورو کې خپل اهل او خپلو قریبانو ته ووایاست، خپلو اولادو ته ووایاست چې نفلونه وکړي، درودونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ووایاست. په دغه شپه باندې د مدینې جانان زموږ دپاره شپه رونه کړې ده او په ژړا یې رونه کړې ده. بی عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ووتی د شپې ما فکر کاوه چې د نور بیبیګانو کره به وي. وایي ما غیرت و نفس دا نه منل چې زما په نوبت کې د بلې بیبي سره شپه تېروي. راووتم ومې کتل د هیڅ بیبي په خونه کې رسول الله نسته، په مسجد نبوي کې مې وکتل نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پسې ګرځم چې رسول الله چیرې وتلی دی. په جنت البقیع کې رسول الله پر خاوره باندې سر لګولی دی، پر سجده پروت دی او د امت اواز یې تر خوله راوځي چې یا رب زما پر امت رحم وکړه، په دغه شپه کې زما امت را ازاد کړه. نو راځئ دغه شپه موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې درود ووایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څومره مینه زموږ سره وه او زموږ له ده سره څومره جفا ده. علي رضی الله عنه وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې کښېښوئ، وایي ما دا له ځان سره فکر وکړي چې آخري ملاقات دی ورسوي که. علي رضی الله عنه مبارک وایي زه چې قبر تور شو وسوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مې پر تندي مچ کړي. هغه شونډان دې ارمان نه لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود ورباندې مچ سوی. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و شونډانو مبارکانو ته مې خپل غوږونه ورزندې کړل. وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې څخه د امتي امتي اواز راپورته کېږي. نو په دغه شپه کې چې الله بندگان له اور ازادي، دا ټول شرافت او عزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. موږ تاسې دومره غوښتلي نه یو، موږ تاسې دومره نازولي نه یو، خو د رسول الله په خاطر باندې الله ته ډېر محبوب یو. الله دې مو د ده په امتیانو کې ورپورته کړي، الله دې د ده مینه او محبت را نصیب کړي. زموږ ستاسو په کورو کې به داسې په کال کې یا په 2 کلو کې لازم یو خوشحالي راځي، یا به د زوی واده یا به د یو بل قریب واده، د کور نر و ښځه به دغه شپه په فسق او په فساد او په ډول او په سرنا او په دریو باندې تېروي. خو لیکن دغه یوه د شعبان مبارکه شپه موږ تاسو په طاعت نوس تېرولی.
لږ خو احساس پیدا کړئ. که سرمایداران یاست، که فقیران یاست، که باچهان یاست، که ګدایان یاست، ټوله قبرو ته ځئ. قبرونه د ټولو علل سویه دي. تاسو به د باچا قبر نه یې لیدلی چې په سرو زرو جوړ سوی دی. هغه د خاورو کور ته باچا هم ورځي، ګدا هم ورځي، عالم هم ورځي، بزرګ هم ورځي، ګناهګار هم ورځي. نو هر څوک چې یاست دغه شپه خپل اهل، خپل اولادونه، مژاندې لمسیان ټولو ته ووایاست چې ورسئ اودسونه وکړئ، نفلونه وکړئ، تلاوت قرآن وکړئ، سورت یاسین تلاوت کړئ، سورت الملک تلاوت کړئ، درودونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک باندې ووایاست. نو زموږ په کورو کې به داسې خوشحالیانې راځي چې تر سهاره ښځې دریایو وهي، فسق و فساد کوي. خو لیکن د طاعت او د عبادت لپاره په تاسو په کورو کې داسې شپه نه یې معلومه کړې چې راسې نن شپه ټول کور د الله عبادت وکړو. د الله په خاطر باندې که هغه څوک په خارج کې مسافر وي، هغه دې د خپلې کوټې انډیوالان سره راجمع کړي چې راسئ. ډېر ټیویانو ته سره کښېناستو، ډېر پر ورکو باندې مجلسونه وسول، ډېر تر 2-3 بجو پورې مو الله العب باندې مجلسونه وکول. راځئ دغه یوه شپه ده په کال کې، دغه یوه شپه ده. ګوره بیا موږ ورسو که نسو ور، راځئ نن طاعت ته الله وکړو، عبادت ته الله وکړو، د الله جل جلاله څخه د ایمان خواست وکړو. الله پر ایمان مو دروله، د رزق خواست یې وکړو، نور حوایج چې لرو د هغو خواستونه د الله څخه وکړو. ځکه په دغه شپه باندې د ټول کال رزلټ، د ټول کال د انسان څه چې انسان کوي، که ښه کوي که بد کوي، لیکل کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل ول په دغه شپه کې د آینده کال بندوبست الله ملائکو ته د دې کال نتیجه په لاس ورکوي، عملی اقدام بیا د لیلة القدر په شپه باندې کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي څوک به ملایکې ولیکي چې دا ځوان، دا حاجي صاحب، دا مولوي صاحب پر پلانکۍ ورځ باندې مري، په دغه شپه به دی خاندي. نو دغه شپه په عبادت تېره کړي، اقلا که تر سهاره یې نه سئ روڼولی، نفلونه خو کې وکړئ، په اوداسه باندې پرېوځئ او د ندامت لاسونه الله ته پورته کړئ چې ربه ومو بخښه، ګناهګار او مجرمین یو. دغه د مغفرت او د رحمت شپه ده. الله کې معاف وکړه، الله کې معاف وکړه. او ماتې بندې ته دعا وکړي. ډېر ګناهګاره یم، ډېر د الله څخه لرې یم، ډېر سرکشه بنده یم چې الله جل جلاله هدایت راته وکړي. الله مې نیک لباس خو مې د ښو خلکو دی، چهره و کیفیت خو مې د ښو خلکو دی، خلک د ښو په نظر راته ګوري، خو زه خپل حال بله خبر یو. فضایل اوقات د امام بهقي صفحه 13 حدیث رقم 29 بیا تر 40 پورې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.